نن ټوله دنیا چې چا سره ملاویږي نو پریشان یم او چې څوکم د دعا د پاره یو مسلمان ته وي نو ډیر خلق پدې کې د پریشانې وي چې ډیره پریشانې دي راته چاته د بچو پریشانې وي بچی نافرمان دي بچی خبره نه مانی بچی وترانی غيږي چاته د لونو د طرف نه پریشانې دي دی یو ځای ورکول غواړي غیبل ځای خوښ دی چاته مالی پریشانې دي تنگ دسته دي او چانه خلکو پیسې قبضه کړې دي څوک په حرام خوره کې مبتلا دي چاته د خزه پریشانې دي او خزه ته د خاون پریشانې دي چاته د گاون پریشانې دي دې سره بس کو د علاج څه دی دا ټول پریشانې ختم شي نو زمارونو یو خو دو قسمه پریشانې دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو سنا څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی او باغ کوي زمکه خپل ده او دې پاغه کې یو باغ نالکې نو دې سرم تکلیفي دې تکلیف ته بده غاړه کېدی دې به بخور کوي د دې باغ حفاظت وکړي د دارو درملو غم به ولا کوي د شپې بم دې پاسې چکر به لګي سوکته میوه نشو کوي مارغانو نه به ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کلم سړی ترازی او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخای واحد جنت ته هغه کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت ته چې سړی ډیر زیات پریشان کی او ډیر خلق دا غینه شکایت کوي چې بچی مې نافرمانه دي زه سو کم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د خزه د لاسه خزه خاون یادای گاونډي یادای دا ولې رونو مونږ الله ير کړي او قرآن شریف کې الله پاک فرمایي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا چاچه زما د ذکر نه غفلت کو زه ير کړم دنیا ته مخ کړو ماته شاکړه نو جنب ول تاریخ کم تاریخ دی بسارم خپي ما خام بم خپي د بکورم جون د پریشانې وی او بار بهم جون د پریشانې وی د دنیا جون تاریخ دی او آخرت کې بسی ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پرست چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ترا جمع کو نو دی و پستر ګړون دی ړوند قال لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله ړوند ولې را پاسولم دی میدان ته مړون ولې بوزه زه خو پستر کو جوړو ما الله وای کذالک اتت کا آیاتها فنسیتها تعالی زما آیتون راغلی تایر کړي تا زما قران تا زما دین ته توجه نه وکړي زه دې ير کړم وکذالک اليوم تنسى نن زمانم یری دا خدای یې ردانه ده چې خدای په یاد کې نه دی نن تاسو سره د رحم سمامل نشم کوله لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل له خپکهږي ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې لومبه سترګې په موبایل لګي ماسختن چې ودکیږي په سینې موبایل پروتي دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل پلار د ټریفک پولیس موبایل او پلارو کې خلق موبایل او دا ټچ موبایل او پاغه ټول او رز فیسبوک دی او بل شي دی او بل شي دی بل شي دی تسبیح به د چا جیب کې و نه ویني موبایل به جیب کې پروت دی خدای ير کوم الله ير کا الله به مونږ څنګه یاد کی الله وی فذكروني اذكركم ما یاد کا دې یادو فذكروني ما یاد کا اے مسلمانانو ما یاد کے اذکرکم زب تاسو یاد کم تاسو ما نه یادوي زما سکار تاسو یادو
ما نه یادوي زه تاسو سره مدد ولې کوم دغه پریشانۍ کې به پروت دی ټینشن کې به پروت دی ګورو بسره هم خدای هېر کړی الله یاد کې مسلمانانو لکه خدای یاد کې ذکر کوي تسبیح جیب کې واچوي لا اله الا الله دا الله ذکر کوي الله الله کوي شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د دهلی جامع مسجد کې ودرید او د جمعې تقریر کې اعلان وکړ و اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د سرو سپینو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د هیرو جواهرات او لالونو ملغلرو نه ډکې دي اے د مغولو بادشاہانو ستاسو خزانه د دنیا د مال او د دولت نه ډکې دي خو چې زما زړه د کم سیز نه ډک دی قسم په خدای د مغولو بادشاہانو د هغې مقابله ستاسو خزانې نشي کولی ماړه کې چې کومه خزانه پرته ده زما زړه کې چې کم سیز پروت دی د مغولو بادشاہانو تاسو ټول چې را جمع شئ ستاسو خزانې او سره او سپینه او هیرې او جواهرات زما د زړه د خزانې مقابله نشي کولی خلک حیران دي چې زړه کې څه پروت دی دی په خپله وایي زما زړه کې الله پروت دی ولذکر الله اکبر زما زړه کې الله پروت دی چې زما زړه کې الله پروت دی د دې الله مقابله ستا خزانه نشي کولی تا خزانه تا سره دشمن نشي یو ځای کولی زما الله ما سره دشمن هم کوله راوستی شي او هغه څنګه یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی ډېر لوی بزرګ هغه د الله نه یو ځل سوال وکړو د الله په دربار کې شیخ عبدالواحد رحمت الله علیه نیک سړی روجې قیام اللیل د شپې عبادتونه الله نه سوال کوي الله ما به جنت ته بوځې خو درخواست کوم الله ما ته زما د جنت ملګری مخایه دا کمې ښځې چې د سړي په نکاح کې مړې شي دا به جنت کې سړي سړي د خپلې ښځې کومه ښځه چې د چا نکاح کې مړه شوه او چې کمې پیغلې زړې شوي دي خاوند یې نه دی کړی نه دی کړی هغه به الله په جنت کې بعد جنتیانو له ورکړي ما ته الله د جنت ملګری وښایه الله ورته د جنت ملګری وښولاوې یو حبشیه جنۍ ده په حبشه کې د پلانکي ځای کې کلي کې ده د پلانکي محله کې ده نوم یې میمونه دی دا به جنت ملګری دا د حبشي خلک توري اوهو خدا دلته تور دی د شکل نه بیا په جنت کې به بیا د دوی حسن د جنت والا حسن بداسي چې هغه اوس زمونږ په نظر نه راځي او نه هغه مونږ تصور کولی شو د فورا کونټه راواغشتاو حبشې ته لاړو هغه کلي ته لاړ هغه محلې ته لاړ هلته تپوس وکړه دلته څوک میمونه جنۍ شته وي او څه کوي د دې خلکو ګډې چیلې سره شپونکې ده څه شوه وی ګډې چیلې په مخه کړي دي مخامخ دې خوا تللی ده نو زه ورپسې چې کوم ځای به ګډې چیلې سره دې ورپسې لاړ چا نه تپوس وکړه هلته میمونه څوک شته جنۍ وی دا مخامخ اونې لاندې چې ولاړه ده دغه ده یو توره جنۍ ده او د اونې لاندې دا ولاړه ده او په مونځ ولاړه ده مونځ کوي او ګډې چیلې سریږي او د ګډو چیلو نه غیر چاپیره شرمخان او زمری ولاړ دي دا ګډې چیلې د دې سر اندازې نه بار نه پرېږدي چې دا چیلې خوازي ګډه دي ازمری ورته ولاړ دی هغه څوکیدار دی شرمخان د ګډو چیلو څوکیداران دي بار یې نه پرېږدي دا ګیا ته چې دا ګډه چیلې لګي خپله ګیا وخوري اونه تختی او څوک یې غلا نه کي شرمخ چې څوکیدار شي څوک به چیلې پټه کي بل څه شی پې رانشي سپی صحرایي چې دا ګډه چیلې ښکار کي شرمخان څوکیداران دي چې سلام یې وګرځاو شیخ عبدالواحد ورغی میمونه ته وی ته میمونه وی او ته څه وی او ته وی اے عبدالواحد زما استاد ملاقات ځای خو جنت و دلته څه کې
زما استاد ملاقات زه جنت ته دلته سکه وی ما د الله نه سوال وکړ چې الله ما ته وخایه د جنت مرګره نو الله وی زور شه الله را لګلې و یو تاسو ته نه کوم نور خبرې نه کو د کله نه استاد د ګړو چلو د شرمخانو جوړ راغله دا خو دیو بل دشمنان دي دا خو عجیبینم الته ګړې چلې دي شرمخ د ګیر چا پیره تو دی او د شرمخ په ذریعہ استاد ګړو چلو حفاظت کیږي دا د شرمخانو ګړو چلو جوړه د کله راغله ده او توی د کله نه چې زما د الله سره جوړ راغله ده کله نه چې ما الله سره جوړ راغله ده بس دا الله د کائنات زما د سارو سره جوړ راغله اے مخلوق د خدای الله سره جوړو کې مونږ سره الله سونه سن دي کړو سه احسان الله نه دی کړی او معمولی غوند عبادت راته لازم کړی چې دا کاوه نو مونږ ټول ورځ موبایل او ټچ موبایل او تصویرونه او فیسبوک دروغ ټول دروغ په دې موبایل د خدای ذکر ولې نه اوري په دې د علماو تقریرونه ولې نه اوري په دې د دین خبره ولې نه اوري په دې ناتونه واورا چې نه صبرېږي ناتونه واورا حمدونه واورا په دې د علماو بیانونه واورا دا غلط مې استعمالوا الله مخفقوا الله مخفقوا او که الله دې خوشاله ک د خوشالو کارخانه الله سره دا اب تا خوشاله کی او که الله دې خفق بیا د غمونو کارخانه رب العالمین سره ده بیا به الله هم خفق دا لګ لګ پریشانه نه مې یریږي دا راځي په دنیا کې دا هر چاله لګ لګ پریشانی راځي بیمار شي ورځ بیا جوړ شي دا لګ لګ پریشانه په هر چا راغلي دا راځي دې سره ګناه راځيږي دې سره مرتبه بلندېږي لیکن د دشمنه پریشانه چې کله الله خپشي په دا سر د لټک درکې په دا بچی د لټک درکې په دا مال د لټک درکې دغه شی بیا خنه دې هغه نه الله مونږ ساتي زمون حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه کله چې د هارون الرشید زمانه کې چیف جسټس شو د ټولو ججانو مشر قاضی القضات به ته پخواوي اوس وته چیف جسټس وای د هوای کوټ امنا د سپریم کورټ چیف جسټس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی وې وصیت راته وکړ نو عقل دا وی چې امام صاحب وته ویلې چې ګوره نوکری دی دا تنخواه لکه خوا اسنا غفلت دنه په وخت کې ونشي او ته بعد قاضي جوړ شوی بے انصافی دنه ونشي ګوره د انصاف کار کوا اسنا د مالدار طرف ته او بادشاہ طرف ته فیصله کې او غریب برباد نه کې په کار دا و چې دا نصیحت وته کړي وي لیکن حضرت امام ابو حنیفه ورته سوای دا نه و چې عدل کوا دا کوا هغه ته پته و چې دا د ما شاګرد بقي انصاف هغه کې دا ششتا هغه ته پته و چې امام ابو یوسف ما معشوم لوي کړي دي زما غیږ کې لوي شوی دی ابو یوسف ته ما قران خولې دي ما حدیث او ما وته مسائل خولې دي از په جنمدار سبق کوي او تاسو نصیحت کوي استاد جی نصیحت راته او چیف جسټس شوما د دنیا لوی جج شوما سبق کوما وای بچي دا الله ذکر کوا دا الله ذکر کوا دو فائدو لپاره یو چې ته د الله ذکر کې الله به مدد کوي لوی ذمہ داری دی په سر پرته ده د الله ذکر کې فذكر الله الله به یاد یا الله بتا یاد فذكروني اذكركم او دویم چې ته عدالت کې ناس ته تا مدعي مدعي دواړه ولاړی او ستا په جبه د خدای ذکر چلیږي او ته تقریر کې او تقریر په وخت کې خاموش او د الله ذکر چلیږي نو دا خلق با مو چوغره قاضی صاحب ذکر کوي منګ بام ذکر شروع کو استاد ذکر د وجه به خلقم د الله ذکر کوي ذکر ډېر لوی اهمیت لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره اغه انسان چې الله یادای اغه انسان چې الله نه یادای مثال داسې دی لکه مړ او جم دی د جم دی خلق قدر کوي او چې دا غپلاري مړ شي ویشا به زره وړي جم دی ته ایسی لګي
دغه پلار چې مړ شي بیا نوم هم نه علي خلک بیا دا نه وي چې فلان کې قبر لوړو وی خدای مو بخه جنازه را واغشته خدای مو بخه مړی لوګه ورکه د مړی کټه بیا خلک مړی 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 وته وي بیا هغه خشته نوم نه علي پلار نه وي بابا نه وي جنازه وته وي مړی وته وي خیر او خلاص او چې جمدی وي سونه عزت خلک کوي مړی باندې بیا څوک څه کوي ذکر والا ته رسول الله مبارک جمدی ویلې دي چې ذکر نه کوي هغه ته رسول الله مبارک مړی ویلې دي مړی او نبی علیہ السلام فرمای وې د دې ټوله دنیا حیات او جن دا د ما پنوم دی ګوري وای انسان دا بدن د دوه سيزونه جوړ دی یو ته جسم بدن وای او بل ته روح وای دا دوه سيزونه روح او بدن کدا روح تلار بیا وته سویا مړی چې دا روح پکې وي جم دی چې دا روح پکې وي زمکه دا او چې دا روح تی ود بیا یو غز مګا یو دوه غز زمکه چې دا روح پکې وي فوم بالغ وته پروتي او اعلی کټ کې بستر او قالین کې پروتي او پفوم پروتي چې روح ته اوته نو بیا په پوزه کې پروتي د جنازې پکټ کې پروتي چې دا روح پکې ده بابا جی ده قدر سلام روح ته وت ارس ختم الله وې د دې ټولو کائنات روح زمانوم دي چې زمانوم په کائناتو کې چلیږي کائنات به جمدي وي او که زمانوم ته وت لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله چې ترسو په مخدز مکه زمانو مغشتي شي قیامت به ناراضي او چې کلم په دې مخدز مکه زمانو بن شو روح دیوت کائنات مل بیا به قیامت راځي وای چې کما اونا څنګه شندا دا زما ذکر کوي او چې زما ذکر بن شو څنګه وچه شي کم کب چې بدریاب کې زما ذکر کوي ډېر کولاو ګرځي او چې زما ذکر بن کده ښکاری په دام کې براغلی یا بدبل کب په دام کې راغلی غبه تیر کی حتی کم او بچ رواني دي زما ذکر وکي چې او درې دي زما ذکر بن شو بیا به بوئی د صحابه شي او رسول الله مبارک فرمای کما جامه چې پاکه صفا ده زما ذکر کوي چې کله خیره نشوا زما ذکر بن شو کما مرغه چې زما ذکر کوي دا به جمده ګرځي مزه دې کوي زما ذکر بن شو یا به انسان پخکار کې راشي یا د بل غټه مرغه پخکار کې براشي نو رسول الله مبارک فرمای چې دا الله کائنات دا د الله پنوم او په ذکر باندې جمدي خواجه ابو الحسن خرقانی رحمت الله علیه وزل دا خبره کوله چې دا درته کوم چې دا الله نوم د کائنات روح دی دا الله د نوم د وجه کائنات جمدی دي الله نوم ختم شو کائنات به ختمي مړی با نو ابو علی ابن سینا لوی حکیم دی فلسفی دی فیلسوف او عقلی دلائل والا لوی شی دی اب مجلس کې ناشته هغه تو او بادشاہ دی وزیرانم دی لوی مجلس ته نو د بزرګانو د نیکانو علماء خو کار د نصیحت پکې داغه د الله د ذکر صفاتونه په دې انقلاب راځي نا او توي ابو علي ابن سینا فلسفي دی وی خواجه صاحب یو رکوټ لفظ او دنیا کې انقلاب راولي یو الله لفظ بس خواجه صاحب خو خيارو هغه ابو علي ابن سینا ته مخ راوړو وی اے خر تو چه داری وی خر ته پس پويږي اے خر تو چه داری خر ته پس پويږي نو چې د اوس یو د بادشاہ لوی حکیم دی لوی حکیم او لوی فلسفی دی او ټول خلک قدر کوي او بادشاہ لوی حیثیت ور کړی دی بادشاہ مجلس کې ناشتي وزیران هم ناشتي او ته د بادشاہ په مخ کې وزیر ته خر ته پس پويږي نو هغه بیا سچل پکېږي لکه خپکی کې نه خپکیږي نو چې ابو علي ابن سینا ته دا غرنګ جوړې ده چې دا د سوې ملاسه په شرمونو دی شرمونو ما بادشاہ وزیرانو مخ کې د تخر وي اغه د ما سونه عزت کوي دا وی غټه کیمه ما تم تخر وي دا رنګي بدليږي خولې ته بیگی په دا جمع کې او دا تاویږي چې خدای د ما تخر وي دا خود په شرمونو دی مولا صاحب شرمولو الک ساتل شو خواجه صاحب ځان قصد نه غرق کړو به مخ ور وي کیم صاحب ابو علي ابن سینا د سجل در باندې شو
خولې د نبیږي رنگ د جل شو وجود دې رپیږي څه جلر باندې شو وی تا ماته خرو نه وي خر دې راته نه وي نور څه چلو شو خواجه صاحب ورته وی ابو الحسن خرقانی وی یو خر د کې دون انقلاب راوست د خدای نوم به انقلاب راولي که بنه خر مې درته وی لکه د ګیرګټ بدلېږي را بدلېږي خولې د نبیږي نو خر لفظ انقلاب راولي الله نوم به راولي که بنه راولي روحاني طور چې په قسم د چا د الله نوم اغشتې که نه بے قصده په ټوکو کې بیا هم کمالې کړی دی یو مثال دی یو ماشوم دی یو هلک مثال در کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کړه طائف ته لاړ حنین او طاس هغه علاقې فتح شوې چې واپس راته مکې سره خوا کې یو ځای کې پړاو غورځو خیمې خښې کړې دمې کوله د مانځه وخت راغی بلال صاحب ته یې بانګ ووایه حضرت بلال بانګ وی ماشومان دا هغه کلي هغې خو بانګ نو لیدی چې تر بانګ یې نو پېژندلې هغو کافرو ټول د کلي هغه ماشومان راغونډ شو د بلال پېښې یې کولې بلال به الله ماشومان خو کوي دا پېښې که نه بلال به الله اکبر الله اکبر الله اکبر ماشومان اوس هم د بانګونو پېښې کوي پېښې به ته چې مونځ کې چې د ماشومه لور دی نو سی دی وي یا ماشوم زوی دی نو هغه هغسې ښکته پورته کېږي ماشومان کوي دی پیخې کوله رسول الله مبارک صحابو ته دا واړه راونیسه وړو منډې کړې یوې پکې راونیوه نورو کور ته منډې کړې یوې پکې راټینګ کا هغه ته به ابو محذوره وې چېرې وس نبی علیہ السلام ته ودرو او یریدو بچې مې یریږه وی څنګه دی وی وایا ا پیخې شابه وایا هغه وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ایور پسې بیا وای شابه څنګه دی وی هغه حافظه مضبوطه وی قران چې به یو د حضور پاک نورید بیا به یاد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ای بچے دا یو ځل بیا وایا او لک پزور وایا دا یو ځل بیا وایا پزور وایا هغه لک پزور کړي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وې زمخ کې وایا مخ کې وای چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله ورسول الله مبارک په دې سر ولدا سلاسه خو دې چې دا پیخې دا بانګ پکول چې بانګ اخلاص کا ابو محذوره او توي رسول الله مبارک تا وې سب دا کلمه مې لکه کې ناست مسلمان مې کا تا چې دا شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله دو ظلمات وي لمه کې ناس لکه کې ناس بس مسلمان میں کا کلمه وتوي په مطلب پوي کا مسلمان شو وته بچے دا پیخو والا بانک چې تابانه موي کنه دا پیخو والا زته مې د مکه مؤذن کلم دقه سي بانک بوي نو حضرت ابو محذوره چې بابا وی داسې به وي اشهد ان لا اله الا الله دا خو موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي اشهد ان محمد رسول الله موږ دوه ځله وایو دا به سلور ځله وي په خیر په پیخو کې د الله نوم اخلي الله ورته ایمان ور نصیب کوي نو چې ته به پیخو تسبیح د لاس کی او الله نوم اخلي رښتیا وایي خدای با تعالی کمال درکې کې بنا دا الله نوم کې هډر برکت حضرت ابراهيم عليه السلام ګډه چيله او ځل سرول ګډه چيله په دې ټول پیغمبرانو خدای پاک دا ګډه چيله سنا سرولې دې دان وجه دي چې ولې ګډه چيله سرولې یو لکو ډېر خوش आवाज او خشتا आवाज سره هغه ډېر په خوش आवाज د الله نوم واغښت سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والكبرياء والجبروت
دا الله نوم واغشت دا الله خشته صفات دي اوس دې واغشتل نو دا خپل आवाज هم د الله لوی نعمت دی نو حضرت ابراهیم علیه السلام ونږدې شو ای بچي یو ځل د الله دا نوم دغه په خوش आवाज راته وایا چې څنګه دی وای هغه له کوتي بابا جی صبر راکې هغه پیغمبر دی اوس ای بابا جی صبر راکې په بچي دا نیمه ګړه چله استا شو دا قربان د الله د نوم نه وای راته هغه ته بیا په خپل आवाज وی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت یا رب چې ډېر خوند راکړه یو ځل بیا راته ونوې یو ځل بیا ونوې بابا بیا بسره کې وی دا باقی ګړه چې لستا شو الله د نوم نه قربان هرونو زموږ مینه نشته کنه چې رښتیا خبره مینه نشته دروغ نه وایو الله الته بانګ ویل کېږي دلته په موبایل خبرې کوم دا مینه موبایل باندې سره خبرې کوي مرګري سره مرګري خدای ک الله خدای نه الله خبر ته بدبن کا موبایل هغه ته ورو بانګ شروع تو خبرې کوي الته قامت شروع دي تل ترجمات نوځي ها هلاو الته هلاو کې او بار خبر او سم ولا زموږ د موبایل بس خبر څنګه جوړ یو په خیر یو منګ لړستړي کې کله کله سو کو باز ټلیفون بو کې راته څنګه خیمه بیا څنګه بیا نور څنګه نورم خیمه خنو بیا څنګه نو خیمه کنه او نه ستاره نمبر به پیدا کاسي به چې تاسو کو خنو څنګه یا خدای نو څنګه خدای شل د لوي خیم کنه دا موږ خبري یو خبره شل زل لزل جیبونه د بشیر جان سالور دي کې پینځه په جیب کې پراته سالور دي کې پینځه هر جیب کې ګوره د موبایل وډکته بهر کې زده خو په دا د دې سترګو د ګنا نه خدا غریب خلاص دی د غم نه خلاص سترګو ګنا نه کی هغه واړه دی وستره او زما په خیال چې د ټوله دنیا نمبر به وته یاد خدای وردا یو فلسفه ملک ورکړي چې جان داسې ده ها زما سره نمبر دی زه هغه دی موږ د خپل نمبر اکثر نه یاد بل خو خیر یادي خدای نور نه یاد او د بیا ټوله یادي ها حاصل خبره ده چې هغه د الله د نوم سره مینه نشتا الله دې زموږ په زړونو کې د خپل ذات مینه پیدا کړي بس دلته باغ ویل کېږي التهلا دلته اقامت ته التهلا تکبیر ولا فوت جو هلا هلکه الته تلاوت وکي ټنګي موټنګي زر قرآن شریف بن کی خبر یاد کا خدای نه وخت خدای مخکره ک بنده مخکره سادهګانو کوم طرف روانه شیطانی وسوسه دي ناغه مینه دیتا ویوس نو بیا وته وی صبر کی باقی بیا وته په خوشته आवाज وي یاره بچي یو ځل بیا راته وي ای بابا جی صبر کی اگر چله خدای مرا کړي نور بسرا کی ای بچي دا ګړ چله سرول بغواړي کنه زبیدله او سرو مشکون کې بده شم خدای الله دا نوم راته دغه څه خشته وای وی بابا جی مبارک زه انسان نیما زه الله فرشته ما الله راو لګل چې تلار شه زما د خلیل وګوره چې د پزړه کې زما د نوم سونه قدر دی زما د نوم څومره قیمت د سره پړه کې پروت دی او سونه قدر دی دل رب را لګل مبارک دې شو دې ګټلو دې ګټل د ټولې دنیا مقابله کې د الله د نوم مقابله کې ته دنیا مغرزه او دې پس یو خبر را یاد شو چې کله مړ کېده ملک الموت ولا راغی نو ملک الموت دی پیغمبر سره د مرګ په وخت کې لګه مشوره کوي دا د پیغمبر عزت دی وستا ټیم پورا دی وی لک وخت پکې شته وی لک غونډه وخت دی وی د ما یو سوال جواب پکې الله لوړې شي وی الله توا چې ابراهیم وی هل رأيت خليلا يقبض روح خليله ادا سے دوست بدلی دی چې دوست وجنی زستا دوست مولې ملکه دا یو سوال جواب ورسول ملک الموت وی ښا ملک الموت لاړ الله له واپس راغی وی رب مې سوې وی رب دی وی هل رأيت خليلا يكره لقاء خليله چې دا سے دوست به مې دي چتلی دي چې د خپل دوست ملاقاتي نه خوخه دا سے دوست به دي چې د خپل دوست ملاقات نه خوخه
مرق یوصل الحبیب الى الحبیب دا خود دوست سره ملاوي بس وی عجل 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 زما روح زما صاحب بدن دا الله د ملاقات نه قربان زر صاحب واسه چې دوست مې ضرور واسه زما رونو دا الله نوم چې څوک اخلي او ذکر کوي دا په مینه کېږي دا د الله سره مینه ده او کده د الله سره مینه نی کنه او محبت نی دی به د خدای نوم نه اخلي او د الله یو تاتاری بادشاہ په یو علاقه باندې دربن وته وای په هغه دربن باندې حمله وکړه خو دا تاتاریان خو ظالمان دي ظالمان نو چې دی سیک او دا دربن د مسلمانانو خارو نو چې څنګه د حمله وکړه په دربن باندې نو چې مسلمانانو ته پته ولګي چې دا ظالم خوراک دی خو بس موږ هم وجنې زموږ بچي به هم وجنې ښځو سره به مو سره څه کوي بس دې ټولو اعلان وکړو چې دا کلي ورته پرېږدو تښتو ته هجرت کړو که د کلي نه ووت خو خپل کلي ته به راشو که را نغې طاقت د مقابلې موږ نه شو لرلی نو بس بل ځای به چېرته اوسېږو ټول کلي د دربند نه ووت مسلمانانو تښتېده تاتاری بادشاہ چې څنګه راغی په دربند یې حمله وکړه کلي ګاډو څوک شته نه لکانچ ته نه جنکې ټولو خلکو هجرت کړی تښتېدلي بس دیم خوشحاله شو وي زما رو به مو لیده زما د راتلو نه مخکې دا د کلي خالي پروت دی وی صاحب یو دوه کسه پکې شته وی څوک دي وی جومات کې یو دوه کسان دي وی راولئ راوستل شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه دا د نقشبندیه طریقې یو لوی بزرګ دی پیر دی راوسته اتکړی ورته واچولې او یو ورسره یو مرید دی هغه هم راوسته اتکړی ورته واچولې تاتاري بادشاه ورته وی شهزاده وی تا ته پته وه چې زه په دې دربند راځم وی او وی زما روب درته معلوم وی او وی ټول خلک لاړل او تښتېدل زما د یارې نه وی او وی ته ولې ونه تښتېدې اخر ولې ونه تښتېدې وی زه خو د خدای کور کې ناست یم د خدای کور ولې پرېږدم خلک خپل کورونو کې وغې پرېښودل زه خو د الله کور کې وم د الله کور ولې پرېږدم وی اوس پر ته پته ولګي داسې سزا درکړم چې یاد ساتې ټول ما نه ویارېدل ته جومات کې ناست دی شیخ احمد دربندی رحمت الله علیه چې دا واورېدل یو تیزې چغې سره وی الله او چې وی الله نو اتکړی اوښلې دې په ځمکه پرېوتی خپو کې زولنې دي اوښلې دې په ځمکه پرېوتی د مرید اتکړی او زولنې په ځمکه پرېوتی او چې تاتاري بادشاه وکتل په هغې دونه غټه سر وکړو چې هغه نوکرانو ته فوج والا ته وي دا بوځئ خپل جومات ته بوځئ دوی ته غږ ونه کړي اوس په بل غم ونړو د اوسپنې هغه اتکړی وشلی دی نه که بل چغې د الله والا مونږ چېرته ونه شلی مونږ غرق نه کړي دا بوځئ خپل جومات وره په سچه د الله نوم والا په محبت د الله نوم اخلا مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دی انور شاه کشمیری رحمت الله علیه مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه و شیخ الهند سے مولانا محمود حسن رحمت الله علیه نم سبق وینو د شپې بم تکرار کو دي طالبانو به یو بل سره سبقونه هړو یو بواړو نور به تغه کې خود بل بواړو بل وی ما خپل مرګرو سره هغه دیو ټلویزیون وی د انګریزي کې خپل تکرار کاو وی په یو ځای زم نه پوهېدم مرګري مې نه پوهېدل اوس دا ځای دا سره چې په دې مونږ پوه نه شو نو سار له سبق دې سره تړلی په هغې مونږ نه پوهېږو یو مرګري په هغه ځای پوه نه شو سوچونه وی مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه به زما ډېر خیال ساتي وی ما ته ټولو وی چې اشرف علي داسې وکړه چې ته لاړ شه او د شیخ الهند صاحب نه په دې ټکي ځان پوه کړه په دې سبق که دا مونږ زده نه کړو وروسته سبق دې سره جوړ دی پر سبا دې سبق هم نه پوهېږو ما کتاب ترخ کې واغشته شیخ الهند صاحب چې بسار مونږ د راغې مانځه نه پس به خانقاه ته ذکر وکړو نو ما وی چې دې مونږ سین خلاص کې زه به ورمخکې شم نو زه به ورته ودرېږم دا ځای به دې زده کړم او سخت یخني ووی وی سار لاړم شیخ الهند صاحب جومات ته جمع ورکړه چې مونځ یې وکړو دې سینګ روان شو
نو زه ورتیز شوم خو بس ما نه لږه سستي وشوه دی رانه بیا خانقاه ته کوټې ته ننوتې او دنې ځان پسې کونډه لګولې وه وایي ما چې اشرف علي دا دې څه غلطي وکړه ناراستي دې وکړه دا به اوس څه کېږي دا خو دلته کې دی لګیا دی خپل ذکر و اذکار به کوي نور چې وخېږي اشراق به کوي هغې نه پس به راوځي اوس بیا به ځي درس لا دا خو غلطي دی وکړه ځان ته راوت لګېم چې لږ وختي راغلی وم سب کې مخکې به ولاړم نو زه به یې لیدم ما سبق مې ورته وي دا وروستو رالې شاته دا څه وکړل وی رالم د هغه د کمرې خوا کې ودرېدم ما ځان له سزا ورکوله چې ورېږه چې بیا داسې نه کوې اشرف علي نو په یخه یخنۍ کې ولاړم کتاب مې ترخ کې نیولی وی یخني مې داسې کېږي چې غلچم خو مې چې نه همدلته به ولاړم وی شیخ الهند صاحب دن له لګیا د ذکر کوي لا اله الا الله لا اله الا الله د الله ذکر شروع دی وی د دروازې سره زیر ورو اورم وی قسم دې ذکر هغه کوي خوند مال راکوي ذکر کوي خوند مال راکوي وی چې کله نور روخته او دا خپل د اشراق او مکروه و ختم شو منځ کو او څنګه وروته ترخ کې می کتابو ما ته چې اشرف علي سدي او چې ما شیخ الهند ته وکتل نو په یخه یخنۍ کې زره پیدم هغه دومره شوق سره ذکرونه کړیو چې جامع د خپلو شوړ پوړو په تندې د خپلو برواني وی ما ته چې حضرت دې ځای باندې نه زه پوه شوی ما نه به زما ملګري پوه دي نننې سبق بیا ګران دی نو چې دې باندې مو پوه کې وی شیخ الهند په ولاړه لګیا شو صاحب کینونه وینا ولاړه لګیا شو او داسې تحقیق پاغې کېو کو چې نه په الفاظو پیغام نه په معنا پیغام دې سوې نه په لفظ پیغام نه په معنا ما ته چې اشرف علي پوه شوې ما چې صاحب لګ راخته شه پوه نه شو لګ راخته شه اس باندې پوه نه شو وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی په دې دویم تحقیق کې په الفاظو خو پیدم خو په مقصد بیا نه پوهیدم وی ما ته وی چې پوښي سبق اخلاص کو وی چې اشرف علي پوه شوې وی ما چې صاحب پوه نشم لګ نور مخکته شه او چت روانه لخکته شه وی اشرف علي دی وخت کې نه کیږي بل وخت بدل طبيعه وې وردا د الله سره نسبت دی یو مثال بدر کم تاسو په خپوي شي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی حضور پاک یو ځل ناشته وی دې کې زوړل وحی راغلی و وی چې ورلم او کې ناستم عائشہ خپل بیبی دا څومره خوخه د ابوبکر صدیق لور دا وی ما ته من انت سوکه ما چې عائشہ تو عائشہ من عائشہ سوک دا نه پیژنې ما وی ابنتو ابي بکرن دا ابو بکر لور دا تمہارے پیجنے ابو بکر لور افستا بی بیم کر وی من ابو بکر سوکتا ام نه پیجنی ما وی ابن ابي قحافه دا ابو قحافه زوی دی وی من ابو قحافه سوک دی وی او یریدم تی روانه شو دومره الله سره مضبوط نسبت ته چې دی وخت خپل بیبي عائشه نه پیژني هغه یار غار چې ټول عمر مرګره دی ابوبکر نه پیژني د ابوبکر د پلار نوم پیژني چې د الله سوته دا څه ذکر وکړي دغه ذکرت کړه ماتای دغه ذکر د بل مسلمان په ځل کې اثر پیدا کوي دغه ذکر د اشرف علینا حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کم شخصیت جوړ کو یو مثال درکو درزل سابق سے بتا سټولو پیجند الله دې وبخي اساس زمون دروجو فیصله به کو صبیح الدین سابق سے جمعات کې ناسم الله شاهد دی الله گواه دی دا خبره دې ما پخپل اوریدل بلکې आवाज ما نه دا غړې ردینو کې کړه دا خبره دې په دیوبند کې ومه او صاحبزاد عبدالباری جان صاحب زموږ دا عمر زو تاسو پیژنده عبدالباری جان صاحب یو را سره دی درې مم د یو کس نوم واغښت خو هغه زده ته ناخلب بدل درې کسان مونږ په دیوبند کې سبق هم وي مونږ وی چې زو تانبون تا د مولانا اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ملاقات وکړو وی دا درې مرګري راته چې مړه تاسو زګارې اشرف علی تانوی صاحب سکاوه اخو لګیا دی لنګری دی پیری دا باسکټ ته خلکو نه پیسې او مریدان پیسې وروړي دي تناست په دې سکاوه
ډېر بدې مونږ خدای دې بې خو باسه خوله به دې کږه شي او خو لوی عالم دی یوازې داسې پیر نه دی لوی عالم دی بزرګ دی وی لري شي برګي مرګي نشته خدا پیسو ته ناست او خلک پیسې وروړي واسکټ کې وتا چي پیسې وروړ لنګرونه دي مونږ وی بس لکه کته زیو کته نه دی مونږ خدای نه لاړو ته خو غړي وړي وی مونږ وی بیا د چې دا تماشا خو به وکړه ویلانو تا نبونتا خو پلارم دی خدای وای لګیا د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه غیبتونه کوي وی چې خانقاه ته ورسېدو نو ادغه وخت مولانا اشرف علي صاحب اخیری عمر کې دی بوډا دی او بیمار دی خلک به ملاقات لراتل او د ملاقات قانون دا چې بل له تکلیف نه ورکې قانون مو پیژنې بعض خلک دی عالم یا د یو پیر سره ملاقات ته لاړ شي بیا دې زینا نه ملاقات کې ضروري خبره وکړو بیا سلام علیکم بل به تکلیف نه ورکړي ضرر منه راسه دا قانون دی نو ما اشرف علي سے بار یو کس کې نو له د خانقاه مشر نو هغه ته چې د خلک وایو چې ما وخت ضایع نه کی هغه دومره کتابونه لیکلي دي دومره کتابونه چا شاګردانو چې علما وایي چې د جون پرودې تقسیم کې د جون ورځې د پانو نه زیاتې دي د جون دروازو نه پانې زیاتې نو وی هغه چې د خانقاه کوم مشر مرید هغه کم نه رااله مونږ د دیوبند نه سره رااله مولانا اشرف علي سے ملاقات لوي دا څه کار دی ابدن تاسو نه کوي او درې جواب تیار کې ابرن تاسو کی کون ہو جو تاسو ددان تیار کړي کہاں سے آئے ہو کم نے راغلے کہ جواب تیار ہے کس لیے آئے ہیں کہ تاسو جواب تیار ہے بد درې خبره وګورئ که دوال راغلي وي دوال راغلي که د مسلې تپوس راغلي وي مسلې تپوس راغلي که بیعت راغلي وي بیعت دریو کې به یو وای ټول بنوای او بیا به اشاره کې نظر بروزه وی چې هغه دا خبره کوله مونږ لور پیډ وی رول دا صحابت را باندې دا وی چې ورننه وته وی ما اشرف علي صاحب ناس تو مونږ درېدو وی کون ہے کون ہو سو کے مونږ حضرت طالب العلم ہے کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہو کم نے راغلے ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دیوبند نہ راغلے کس لیے آئے ہیں سلا راغلے مونږ بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں دعا لراغلے بس سابق خیمات ہے قتل عبدالباری جان صاحبزاده صاحب ته قتل وی تشریف رکھے کینه وی چې د دریم ته قتل اکی ناسته موږ خو کې ناستو چې دریم ته قتل چې پلاره ولا غیبت کو او غیبت کو وی دته و چې اٹھو خبيث اٹھو خبيث بس خبيث اٹھاؤ تم کو زور سے زبردستی نکالو نکل جاؤ خبيث کے بچے پر نکل جاؤ خدای بس وی سړی په پټا پټو وست موږ نه خولې په دې چې خدای پاکه دا څنګه د په د پیښو دې ته کشف وای دې ته کشف مونږ یو پیژنې د مونږ عزت او چې تشریف راکې کینه تشریف کې دې هغه ته یوټو خبيث پورانه هغه وست پمنه وست بس مونږ پوي شو چې دا سړی خدا الله لوی ولی د زمانه دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه خدای لوی سړی چې بار وته بل ته چې خوان دې درکدل څنګه تا دا پیر او دا پیسې او دا خانقاه او دا دنګرونو چې نخرې دې کولې چا وتا وې چا خبر کا خو بیا سړی را پیدا چې دې سره سو کوي جو زه به سره وځو دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا حاجی امداد الله سے مهاجر مکی داغه مریدو او دا مولانا شیخ الهند مولانا محمود حسن خاص شاگردو او داغه مریدو دا ذکر چی کنه ذکر دا د سړی په ځل کې الا بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمای زنوې ما مونږ وایو زړه خپه دی له پریشان د ټینشن ګولې الله وی سان علاج ولنه کې الله خبردار دا څه ولا خبر اندرا لکه وسلی چا आवाज وکي او اعلان وره خبردار الله خبردار بذکر الله تطمئن القلوب طالبان په کوئی دا بذکر الله مخکې شوی دی دی تقدیم د ما حق او تاخير دی فائدہ اختصاص ورکړي
اثر الا خاص دا اللہ پنم، خاص دا اللہ پنم تطمئن القلوب، پزلون مطمئن کی پبل شینا دا اللہ پنم پزل کی اطمینان رازی. زمانونو اللہ ذکر بکوئی خواہ لگ مہربانیوں کے اللہ طرف تا لگا توجہ کے اور دا اللہ ذکر کوئے پریشانی بنی انشاءاللہ العزیز وی بس معمولی بئی دانا چی نہیں انسان لخوا مخارا دی خو اغا پریشانی چی اغا تر ٹنشن گولے ولا خورے غینا بر اخلاص نو دا اللہ پاک یو ٹیم زان لمقرر کے سار وائے ماسپخین مازیگر او پلارا چی دے او زمان بخیر پا 10 روپے دی کہ پا 15 روپے تسبیح کی تسبیح دان سر ساتے تسبیح کے دا برکت تے چھے جیب کے پرتی ہوئے اللہ سے ورکتا کہ اصل موسر اللہ سو جنگید نو اللہ بدر یاد شی دا مذکر دی اللہ صلی طرح یاد ہے کہ تسبیح دی جیب کی نہیں خدای برتنے یادی ہو جیب کی تسبیح پرتی ہوئے گو تریو جنگی دی اللہ درتا یادی گی نو ذکر کوئے دیر دی موبیل لو دی پیس بکونو لا دیر زیاد زور مور کوئے ضرورت تا پر استعمال ہے تقریرون پہ ہو رہے دا علماء بیانات ہو رہے درسون پہ دا فیدہ نات خوانے پہ خیر دے ہو رہے فیدہ منا خبرہ لیکن فضول پاگئی کی تصویرون و فلمون و ڈرامے قتل قصب خود دا دنیا کے انسان دا پارا تباہی دا اور خیرت کے تباہی دا نو ذکر کوئی خواہ تاسو ذکر خورے رسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زر پیرے کہ انشاءاللہ ہر مسلمان روزانہ وائے لیر لگ وقت پہ لگے زر پہ روائیں اور چھے سل پورا کے لا الہ الا اللہ سلو پس وائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا سل لیر زر کی گی پاسانہ کی گی اور یو درود شریف وائیں درود شریف فضیلت پر چھے دبل وقت بیان کے انشاءاللہ ماسخوتن چی خصوصا سملے نو درود شریف وائیں یو 200 پیرے خام خواہیں ہر یو درود اللہم صلی چی راضی ویلے شے خدا موز کی چی کموائیو درود ابراہیمی دا بیا دیر بہتر دے خواہ پیروز کا خور وفت شوئے خواہ جیسے دو دا کر دی خواہ خدا پاک دی مغفرت نصیب کی پیروز کا خور و اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی بخی در روانو دا کندی رسول خان کا وفات شو مونږ ته پته نه لګي د خدای پاک دی وبخي او ناظم شاه اسمت علی مامی وفات شو په مېره کې الله دې مغفرت نصیب کی بعضی مریضان دی خطونه را لګلې دي بعضی ملګرو حاجتونه دي الله دې پوره کی جمعات کی روزانہ بالکل مجلس ذکر ډیر خشې دی ډیر خشې دی کوي جمعات کې کوي او د ذکر د مجلس انعقاد ډیر خدای رسول الله مبارک فرمای وی یو قوم په یو ځای کې کینه او ذکر کوي فرشتے وسره ناشتي غیر چا پیرا فرشتے ذکر ختم کیدا فرشتے الله تعالی شي وی الله تخپ طرف الله ته پوسو کې خلق سکول وی الله ته یادول وی دی لیدې ما وینا وی کدی لیدیم بیا وسو وی بیا خو ډیر خیادول وی دا سی غختل وی جنت لیدې دی وی نا وی کې لیدې بیا وسو الله بیا خو ډیر طلب د جنت کاو وی سنه امن غختوی دا اورنا وی الله اور لیدې وی فرشتو اور لیدې دی وی نا وی کې لیدې بیا خو ډیر تختې ده وی تاسو گواهان شهدا ټول ما وبخل ذکر خدا فضیلت فرشتے وتوی اللہ فلان کے پکی گناہگار فلان کے پلار تور سر ناستو ایوی دی خلق سر دا مرگری پاتی شوی دا میں مسر او بخل نو ذکر دیر خدی ذکر کوئے خواہ اللہ یادوے پلار زی اللہ یادوے پا موٹر کے ناستے ذکر کوا پا زمیدار دے پا پولا روان دے تسبیح لاس کے ساتھ ذکر کوا پا ذول گپ شپ او پا ذول یو بسر ناستو نا اسم نا اجرہ کے ناستے ذکر کوا ذکر اللہ یادوا اللہ بتایا دے اللہ پاک دے مڑو دا پارا دعا کے چے خدا پاک ٹولو بخی اللہ دے مغفرتون نصیب کی اور جے کم بیماران دی رب العالمین دے ٹول شفا ورکی زمونگ دے صوبہ خیبر پختونخوا دے لوی عالمو مولانا حمداللہ جان صاحب دے ڈاگے آغا مخیرو دے کی وفات شوے دے لوی شیخ الحدیثو دیر علماء استاذ و اللہ دے پہ قبر انوار نازل کی اللہ دے آخرت لوڑی درجی بلند دے کی
او زمونږ په دې کلي کې دا چې څومره مړي شوي دي خدای پاک دې ټول وبخي او چې کوم بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله زمونږ پریشانه ختمه کړي زمونږ لاس او زمونږ جبه په خپل ذکر جاری کړي رب العالمین او تر ناراضي شي پریشانه په خوشاله بدل کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد